سلام ګرانو ملګرو، نو زه نن د خپل ژوند تر ټولو سخت چیلنج تر سره کوم، یعنی 24 غنټې به موبایل نه استعمالوم، نه فیسبوک، نه ټیک ټاک، نه واتس اپ، نه یوټیوب، هیڅ شی به هم نه استعمالوم. که چېرې ما دا چیلنج تر سره نه کړو، نو زه به د ټول عمر دپاره موبایل ږدم. او بلې لازمي خبره، مونږ چې کوم ویډیو ریکارډ کوو، یعنی ویډیو شوټ کوو، نو دا مونږ د بل کس موبایل کې شوټ کوو، یعنی خپل ملګري موبایل کې ویډیو شوټ کوم. نو ویډیو به زه موبایل 24 غنټو دپاره ږدم. نو راځئ چې کودو موبایل. ها ملګرو، نو اخیره مونږ موبایل راوړ د ایښودو دپاره. نو موبایل به ږدو او رخصت به ترې اخلو د 24 غنټو دپاره. انشاءالله 24 غنټې بعد به بیا راځو، بیا موبایل لالو. نو راځئ چې خپل نور باقي برخه د ویډیو وګورو. ښه ملګرو، نو څنګه چې تاسو وکتل مونږ موبایل کېښو، نو ګورو چې مخکې څه کېږي. بل زمونږ څه چې په لاس کې که موبایل دی، مونږ پې ویډیو شوټ کوو، نو دې موبایل کې هېڅ قسم څه نشته، صرف ویډیو پې مونږ شوټ کوو. ها ملګرو، نو موبایل مو کېښو، ایله را جوړ شو د خپل سکول کارونو ته. نو چې موبایل در سره وي، نو خامخا به موبایل یوز کوې. نو اوس به خامخا کوو خپله خوشخطي د پیپرو دپاره. او بله خبره دا چې موبایل در سره وي، نو والله که دی شي نو ترې زده وشي. نو موبایل مو کېښو، نو خپل خوشخطي او هومورک به وکړو. تقریبا ګنټې کار کول نه بعد به ځو بېرته کور ته. نو د څه وخت تېرېدو نه بعد مونږ خپل بیټ راوایست او روان شو کرکټ په طرف. کرکټ مو وکړو، بیا به کور کې د یو بوټ خراب و، دا مو ټیک کړو. نو اخر هم تقریبا 9-10 غنټې تېرې شوې. نو اوس روان یو جومات ته. لار کوم ملګرو نه موبایل راوایست، نور څه دغه کلیپ د دې وجې نه شو چې موبایل نه و، موبایل وړی و ملګري، او ما خپل موبایل ایښلی دی. نو انشاءالله چیلنج دی، چیلنج به مونږ ترسره کوو. انشاءالله چیلنج به خامخا پوره کوو انشاءالله. او بله خبره دا چې روان یو اوس جومات ته. جومات ته روان یو، نو تقریبا ډېر وخت بعد لکه موبایل نشته، نو د موبایل له برکته نن موبایل نشته، دې برکته نن مازدیګر منزل هم روان یو لکه سهار. ملګرو تاسو کتلی شئ مونږ رالو، جنازه مو وکړه. نو د موبایل له پرېښودو دا هم یوه غټه دغه شوه، لکه پیدا شوه چې مونږ پکې جنازه وکړه، مونځ هم وکړو. لکه موبایل چې کوم دی، نو دا ډېر داسې لکه داسې چیز دی چې مونږ یې لکه د خپل کور د خلکو نه جدا کړي وو. لکه خپل مهم کارونه یې جنازه، مونځ، د دې هر څه نه موبایل چې کوم نو دا مونږ لرې کړی وو. نو مونږ له پکار ده چې مونږ موبایل له ځانه لرې وساتو. نو روان شو یو ځای کې فاینل میچ و کرکټ، نو هغه فاینل پر روان شو. نو فاصله هم ډېره وه، موټرسایکل باندې روان وو. انشاءالله چې ورسېږو تاسو ملګرو، نو په لار باندې روان وو، زه ډېر لرې وو، نو خامخا په موټرسایکل باندې روان وو. تاسو وګورئ مونږ نظاره مونږ روان یو. ها ملګرو، نو اخر هم راورسېدو کرکټ ځای ته. نو انشاءالله اوس به ورځو. نو چې مونږ ورغلو، نو کرکټ زموږ نه نیم شوی مو، خو بیا هم نیمه نظاره وکړه. نو تاسو راسره دا ویډیو انجوای کوئ. او کم چیلنج مو چې ایښلی و، نو هغه اوس هم چیلنج دی، او انشاءالله هغه به پوره کوو. شاټ سادي ځوان د میچ له خاتمه ورکړه او میچ یې وګټه.
نو اخیرا مونږ را روان شو خپل کور په طرف او هانو دلته رالو ویښته مو واړه کړلو، ویښته مو غټ شوي، ویښته مو واړه کړلو. لږ ساعت انتظار نه پس موږ خپل ویښته برابر کړل او د ویښتو برابرولو نه بعد کور ته لاړو. او ملګرو نو شپه ده او اوده کېږو او انشاءالله سهار به راپاڅو، خپل موبایل به رالو، انشاءالله 24 ګنټې به سهار پوره کېږي نو خپل موبایل به رالو. ها ملګرو نو اخیرا 24 ګنټې پوره شوه، اوس به خپل موبایل رالو. نو اخیرا پوره 24 ګنټې بعد خپل موبایل لالو. خدای دې خیر کړي. نو ملګرو ته زه کتلی شم څومره میسجونه څومره شیونه راغلي چې څه حد یې نشته. ها ملګرو نو موږ خپل چیلنج پوره کړ، یعنې 24 ګنټې مو موبایل استعمال نه کړ. په دې کې ډېر زیات ستونزې رامنځته کېږي، یعنې د یو ملګري چې کوم میسج یې هغه نه کتل، ډایرکټ سړي ته موبایل نه یادېدل یا دغسې نور. نو موږ خپل چیلنج ترسره کړ. ته هم د نن یو چیلنج ځان له واخله، 1 ګنټه 2 ګنټې موبایل مه استعمالوه. نو که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک او سبسکرایب مو هېر نه شي. نو نوي چیلنجونه به هم راځي، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د دې نه به تاسو ته اعلانیږي.